السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې یو چا او ښځې ته ویلي دي چې که پلانکي کره زما بې اجازې ولاړې پر ما مور یې. نو وایي اوس هغه ښځه تللې ده د پلانکي کره، ښځې نو بد کول چې تله. محترمه دغه سړي چې ښځې ته ویل دي چې ته به که د پلانکي کره زما بې اجازې ولاړې ته پر ما مور یې، دا د دې سړي تر نیته پر تعلق دی. که د زهار نیت و زهار دی او که د طلاق نیت و طلاق دی. طلاق باین دی، تجدید د نکاح به کوي. او که د زهار نیت و هغه به بیا کفاره ورکوي. یو طلاق دی، طلاق هغسې الفاظ تر خوله رایستل چې زوال د نکاح فرا سي. په هغه کې دا باین الفاظ دي چې مثلا کنایات یې سړی و ښځې ته وایي چې ته پر ما مور یې، نو که د طلاق نیت و طلاق دی. او که د زهار نیت و زهار بیا دا دی چې حلاله ښځه د هغه قربانو سره تشبیه ورکړي چې هغه د ابدالابد دپاره حرامي. مثلا ښځې ته ووایي وایي ستا شا او ستا نس پر ما دی دي لکه د مور، دا زهار دی. نو اوس دغه ورور که د زهار نیت کړی و خو معلومات ورڅخه وکړي، او که د طلاق نیت کړی و، غالبا د طلاق نیت پرې کړی. که د طلاق نیت کړی و نو خو تجدید نکاح دې وکړي، طلاق باین دی. که بالفرض ښځې ته نور طلاقونه مخکې نه یې ورکړي. او که د زهار نیت کړی و نو بیا پر ده باندې وطې جماع د ښځې حرامه ده قبل تکفیر چې کفاره یې نه وي ورکړې. ځکه الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې د سورة المجادلې په 3 آیات کې راته وایي والذین یظاهرون من نسائهم، هغه خلک چې زهار وکړي د ښځو سره او بیا ښځو ته راځي، نو تر هغه له مخه به تحریر رقبه، مرۍ ازادول وي، مرۍ به ازادوي. نو هغه مرۍ ازادول دي. که مرۍ نه وي بیا به 2 میاشتې روژې نیسي. که هغه وس طاقت هم نه درلودی د روژو، نو بیا به 80 مسکینان مړوي. بدایع صنایع جلد نمبر 5 صفحه 9 بیا تر شلمه پورې کتاب زهار دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. نو دې سړي څه پوښتنه وکړي چې دا اوس د دې څخه څه نیت و چې تا که ته بیا ولاړې ته پر ما مور یې، زهار نیت یې وکړي، طلاق غالبا د طلاق نیت وي، ځکه د عوام زهار نه پېژني. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.